هیله چې ټول ښه اوسئ. د مشر په لیدو خوشحاله شوم، بیمار و، خدای صحت درکړي. نه مخلص صاحب، لیاقت علي خان، امان صاحب، ټول مشران ناست دي. زه خو د دې ویناوالو کې هم ټول کشر یم او کېدای شي دلته هم د ډېرو نه کشر یم. او ښه غږ به هم جي کوم. دا خبرې چې اول کې سره شروع کوي لږ سلو وروسته بیا خیال کېدای شي تاسو ما ته وایي چې لږ ارام. اوله کې چې سره شروع کوي لږ سلو لګي. نو نه مخلص صاحب هم ښکلې خبرې وکړې. مخکې چې ارمان صاحب هم خبرې وکړې، ما اوس بار ملګرو سره ولاړو، ما د سینما په اړه خو دومره خبرې وشو، زه حیران یم چې زه به کې لکه څه ووایم که نه. مالي اړخ او ټولنیز اړخ او هر لحاظه په سینما باندې خبرې وشوې. خو خوشبختي ده چې زما موضوع جدا ده. زما موضوع د افغانستان په سینما ده چې هغه موضوع سپورل غیر حاضره وه. په دې باندې خبره هم نشته چې افغانستان کې فلم جوړېدو نه جوړېدو. کله چې دې سینما آغاز کېدلو نو په هغه وخت کې دا د برطانوي هند حصه وه او خو یو مستقل ریاست و. نو په افغانستان کې د سینما د پیل په اړه به زه خبرې کوم. خو دا کتاب چې دی په دې کې څلور باب دي، څلور څپرکي دي، پکې فصلونه دي. د هغې د دې لومړی فصل چې دی کلیات دي، د څېړنې کلیات دي. پکې په دویم فصل کې چې دی د نړۍ د سینما تاریخچه ده، یعنې سینما څنګه رامنځته شوه. په دریم څپرکي چې دی د افغانستان سینما ده. په افغانستان کې سینما ده آغاز نه تر پای پورې، د پیل نه تر پای پورې. او څلورم څپرکی چې دی هغې کې بیا ارزونه ده، وړاندیزونه دي. یعنې موږ چې کله په څېړنه کې ټول مشکلات وسلو چې د افغانستان سینما لاملونه دا و چې مخ په بر روانه وه، لاملونه دا و چې مخ په ښکته راله. اوس وړاندیز څنګه به دا سینما رغېږي، څه به کوو، څه باید لیکوالانو کې، څه باید هنرمندانو کې، څه باید حکومتو کې چې سینما ورغېږي. نو څلورم څپرکی چې دی هغه ټول په دې ارزونه او هغه باندې مشاهدو باندې هغه انټرویوز چې ما د افغانستان د سینما دغه لوبغاړو سره کړي کوم چې ټول بهر وو، د چا چې نوم هم څوک نه پېژني لکه سلام سنګي او موسی راتماني شو، دا ټول څوک په استرالیا کې، څوک په جرمني کې. ما ډېر په مشکله باندې د کانټیکس پیدا کړ، دوی سره خبره وکړم. هغوی په خپله داسې یو حال کې چې بیخي خبره نو چې موږ هم یو وخت سینما لوبغاړي، ځکه چې ډېر زیات وخت تېر شوی، نیمه پېړۍ په چا باندې تېره شي سینما وه. بېګا ما د وټساپ په سټوري باندې پرېښې وه د انځور د ویناوال کې زما انځور. ما زما یو ملګري میسج کړی دا څه دي؟ ما دلته په سینما سیمینار دی، ته پکې څه کوې؟ ما زه د افغانستان په سینما خبرې کوم، د افغانستان سینما کومه ده. ما ورته یو وخت کې وه، هغې وخت کې چې موږ نه وو، موږ نه وو، ما لږ لږ راپیدا کړي، ما خبره ورته کوم. نو دا په نړۍ کې سینما خبرې کوم ته ډېر اسانه ده. کیمره ماته مخ ته لګېدلې ده یا دا موبایل لګېدلې، کیمره خو لا بیا هم غټ څیز دی موبایل. موږ ډېر په اسانه موبایل راوکړو بغیر د نه چې لا کې کولاو کوم چې سکرین سوایپ کو کیمره کولاوي. که ویډیو غواړو، انځور غواړو جوړې کو، نو ډېر په اسانه باندې کېږي. خو دا د ډېر لوی جدوجهد نه ساینسدانانو وروسته یو کیمرې په جوړولو باندې موفق شوي دي. لومړی آغاز د دې د مصر نه شوی. په مصر کې یوه ایډیا موجوده وه، دا د انسان سترګې چې دي دا چې کله یو تصویر وګوري او دا چې د دې نه تېر شي نو دا د څو ثانیو پورې دا تصویر ساتلی شي. مثلا دا کتاب زما د سترګو نه تېر شو، په دې کې چې دا کوم تصویر څو ثانیو پورې زما په سترګو باندې دی. نو دغه ایډیا ساینسدانانو واخیسته، کیمیاپوهانو واخیسته چې داسې یو څیز هم جوړېدلی شي چې هغه د انځور چې دی یا څه چې ګوري هغه وساتي. دا ایډیا دا غواړي چې دا څه چې ګورو موږ دا زموږ مازغه ساتي، خو داسې یو عالم پکار ده چې هغه یې وګوري او ځان سره یې وساتي. نو د دې نه کار شروع شو. په دې ایډیا باندې اول ساینسدانانو کتابونه راواخیستل، کتابچې، خالي کتابچې یا څه. دا ویډیو که تاسو وګورئ، ویډیو کې فریمز پر سیکنډ دي، ټیکنیکل ملګري په ټول پوهېږي. ویډیو 30 فریمز پر سیکنډ یا سلو موشن دپاره موږ 160 فریمز پر سیکنډ ویډیو کوو. فریمز پر سیکنډ مطلب په یو ثانیه کې ویډیو څومره تصویران اخلي. که 10 فریم فی ثانیه وي نو په یوه ثانیه کې کیمره چې دغه 10 انځورونه اخلي، هغه انځورونه په یو بل پسې ږدل کېږي او هغه د ویډیو په څېر باندې ښکاري. یعنې په دې کې چې کومه روانه ویډیو تاسو په سکرین ګورئ دا هم د انځورونو مجموعه ده. نو د دې دپاره یو انګریز عالم څنګه چې ورکول د کیمرې باندې نه راځم چې کیمره څنګه جوړه شوه، ولکه چې کیمره جوړه شوه تصویر یې اخیستلی شو، خو د بېجانه څیزونو که تاسو جانداره څیز نه تصویر اخیستی په یو داسې فریم کې بندولو چې هغه د ګنټو پورې ونه خوځېږي. که به وخوځېدو تصویر نه اخیستل کېدو چې د وړې کیمرې چې دی یا زاړه چې نوي موبایل دی چې هغې مخې ته څوک وخوځېږي نو تصویر خراب شوی، مطلب داسې به ودرېږي نه به تصویر وکاږي. شټر سپیډ څومره زیات دی هغومره چې دی په اسانۍ تصویر اخیستل کېږي. نو هغه څنګه چل کړو، د اس د ځغلونې یوه ویډیو یې جوړوله خو د تصویر کیمرې. نو هغه اس چې په کومه لاره باندې غوښتل منډه کړي په هغه لاره باندې 40 کیمرې ولګولې او په د کیمرو شاټرونو سره تارونه ولګول، هغه د اس په لاره کې تېر کړه. نو چې کله اس منډه کړه نو 40 واړه تار راښ کړ شول، یو ځای باندې 40 تصویر واغستل شول. کله چې بیا هغه تصویرونه په سیلولایډ باندې یو بل پسې کېغوستل او ما سره اوس هم که تاسو یو ځای باندې ډېر تصویرونه والي او تصویر باندې په سکیپ باندې ګوته کېږدو نو هغه د ویډیو په څېر باندې ښکاري.
نو هغه تصویرونه چې یو بل پسې کې اوس دغه نه 100 ثانیې داس د منډه ویډیو جوړه شو نو دا د ایډیا راځي موږ داسې سیستم جوړوي چې هغه چې انسان په ژوندۍ توګه باندې څه کوي هغه ساتل شي یوازې تصویر نه حرکات هم سارل شي یعنی حرکت لرونکي ویډیوګانې هم جوړول شي حرکت لرونکي انځورونه بیا د دې وروسته چې سینما راشي اولنۍ فلمونه سو اولنۍ فلمونه به مثلا د سمندر په غاړه چې نور ته خلک ګرځي د هغه سيزونو ویډیو جوړه شوی و او واپس به هغه سینما کې خلکو په تعجب کتل چې موږ په پرده کې کتل چې خلک ګرځیدل کوس مونږ ار سړي را دي یا مثلا د ریل دراتلونه به ویډیو کړي و نو خلکو به په ویډیو کې واپس کتل چې ریل په ویډیو کې روان دا د واجب کار ښکار کېدو یا چې بس سمندر سپونه به ویډیو کړي و چې بس د سینما په سالون کې به کم خلک ناستو چې د سمندر سپې به سکرین طرف ته روان شي نو خلکو به منډې والي د سینما سالون به منډې والي کنه پښتو کې چې ورګه سینما راغلی نو خلکو به د پښتو فلمونو ویلنان په چاپړو باندې شتل چې کله به هیرو وهلو یا به ظلم کول نو مطلب دا چې بیا اوله کې د سینما د تاثیر چې دی یو ایډوین سپورټ په نوم باندې د دې هنر سره وابسته یو کس به سیار سینماګان جوړ کړي د سینما په نړۍ کې څنګه خورا شوی هغه ځان سره پروجیکټر د فلم ریل چې کوم به جوړ کړي او دا به ځان سره ګرځول او بیلابیلو خارونو ته بدلو د ایټالیا او د کارایب او مثلا د امریکای د نارت امریکا د دې بیلابیلو خارونو ته بدلو خلک به راغونډول او هغه ته به ویډیو پلی کول مطلب سیاره سینما ګرځنده سینما او موبایل سینما نو اوله کې د سینما کلچر دا غینه خور شي هر خار خلک پوښ داسې یو سیستم شته چې په پرده باندې تاسو ویډیو پلی کوي یو خلک ورته ناستي هغه یو ځای ګوري دا فلم په فلم کې قصه جوړول او یا مثلا فلم داس جوړول چې نه باندې دا ډیر روسته شروع شو به چې کله په اورنۍ فلم په 1900 کال کې جوړ شو ټریپ ټو د مون دا وړه ویډیو په 15 منټه خو دا چې اوسو ویډیوګان یو بل پس یو ځکه د فلم کانسپټ جوړ شي مطلب دا نه چې ویډیو شروع کا بیرته بند کړه یو فلم شو یا دا غیر د ګریټ ټرین روبري او 12 منټه فلم جوړ شو دا اوسنی وخت کې وای دا زمونږ دا کم کیتم کوم موبایل ورک کېدای شي هغه نه فلم جوړ کی خو په هغه وخت هغه ډیر لوی اثر شو چې 12 منټه فلم جوړ به جدا جدا شاټونه په یو بل پس کېدل او هغه یو ځکه ول دا هنر چرته دا ایډیټ چې کوم د ایډیټ بنیاد چې داغه نه کې اوسه دا ګریټ ټرین روبري فلم نه کې اوسل شي همداسې کې راشه نو تر د لومړي نړیوال جنگ پورې د 1913 نه تر د لومړي نړیوال جنگ پورې د سینما زرین پیړ په نړۍ کې دلته خو په 1913 کې سینما پیژندل نو انګریزانو ځان سره سینماګان راوړي د خپل فوجان په بارکونو کې به ما خپل فلمونه ورته کتل نو سینماګان د سینما کانسپټ سره پښتانه بلد نو الته به چې کله لومړی نړیوال جنگ راغی ټلویزیون ورپسې راغی ټلویزیون سینما په نړۍ کې ډېر زیاته متضرر راغله یعنی کله چې ټلویزیون کورونو ته ورسېدو دا یې وروسته به خلک سینما ته په فلم پسې نه تلل ځکه چې فلم خو هغې پسې کور ته راغی نو هغې به فلم ته پس سینما ته نه تلل په فلم پسې نو هغې د هغې نه وروسته به دا کانسپټ راغی د سینما کانسپټ مخکې داسې نه وشو دا بګ سکرین چې اوس ته وایي که نه سینما چې موږ وایو دا زموږ بعضې در بعض ماسو انټرویوز کتلي آی ورک فار بګ سکرین د ټي وي ډرامو د سیسون سره نه لګي غټ سکرین سره دا بګ سکرین تاثر د ټلویزیون د راتلو نه وروسته راغی مخکې سینما هم دا ورکوټ پروجیکټر او واړه سکرینونه چې بس یو څو کسان به راجم شو په پرده باندې به څه کتلی شو کله چې ټي وي د سینما مارکیټ خراب کړو د هغې نه وروسته د سینما د هنر سره وابسته خلک په دې مجبور شي داسې یو کار وکړي چې اوس ټي وي ته بیرته ماتې ورکړي نو هغې بیا مجبور شي چې بګ سکرین ایچ ډي ویډیو د دې سیزون نه کارول یا مثلا بیا ورپسې 3D ویډیو راله چې په ځانګړو چشمو باندې داسې کولی شي چې فلم وګورې چې ته بیخي ځان په صحنه کې حس کړي 3D فلم ته چې کله ګورې چشمې ته اچولې ته به داسې حس کړې چې صحنې کې زم یو غړی مطلب دومره ریل به ته هغه حس کولی شي نو په دې شي سره کوشش وکړو چې ټي وي ته ماتې ورکړي نو داسې به پرش کوي چې بګ سکرین او 3D فلمونه راغلل تاسو څه ګورئ ټي وي سوشل میډیا هر څه شته خو نه د بالیووډ فلم انډسټري شاته لاړه نه د هالیووډ فلم انډسټري شاته لاړه ځکه چې کله هغې داسې یو نقطه وکړه چې د سینما په مقابل کې سره راغله هغې ورته بدیل پیدا کړو هغوی ورته داسې یو څیز پیدا کړو چې خلک سره د موبایل سره د ټي وي اوس موږ چاته وایي چې دا پلانکې فلم خو په یوټیوب وشته په سینما کې بیله مزه بګ سکرین او مثلا هغه ساوند هغه چغې هغه شپیلي هغه د ملګرو تر څنګ کتل دا څه کوي دا بیله مزه کوي مطلب یو توړې د هغې لپاره پیدا کړو ټي وي او د سوشل میډیا د دې څیزونه چې اوس راغلي خو بیا زه اوس په هغې باندې دومره خبرې نه کوم سینما خو مې د اول نه اخره پورې دومره زر راوسته خو د افغانستان سینما ته راځم هغه مهال چې په پښتونخوا کې پښتو لومړی فلم جوړېدو په همدغه ورځ کې په 1946 کال کې په افغانستان کې مورنی فلم جوړ شوی خو د سینما آغاز په افغانستان کې د اولنی فلم نه دی د سینما آغاز په افغانستان کې په 1912 1914 دې کلونو کې شوی کله چې غازی امان اروپا ته په سفر باندې تللی نو که تاسو خیال کړئ خلک وایي چې د غازی امان د اروپا سفر وروسته هغې داسې تغیرات راوړه چې مولیان ورپسې راوستل چې د افغانان څه کوي کفر ته اړوي نو په هغې کې یو تغیر دا و چې هغه ځان سره پروجیکټر او څو انګلیش فلمونه راوړي او د خپل سفر ویډیوګانې راوړي هغې په خلکو باندې په پغمان کې په عام محضر کې چې کله پروجیکټر ولګېدو سکرین ولګېدو پرده ولګېدو فلم پې د امان د غازی امان د سفر هغه ویډیوګانې پې پلی شوې
نو خلکو ته تعجب ښکاره کېدو خو چې کله افغانستان ته اور ګاډی هم راغی ریل ګاډی خلکو به ویل دا اور بچی دی کنه دا خو جادو دی جنات چلی نو هغې پسې مې یو پروپاګنډا وه یا مثلا د شپې به مولیان خپل چونې ونو ته خېجول چغې به وایي امان کافر دی نو سهار به خلکو ته ویل وایي تاسو د شپې واورئ ملایکو چغې ویل چې امان کافر نو امان کافر یو کار دا هم کړی د سینما یې هم ورته راوړې وه نو دا هم پکې یو وجه وه چې د هغه په کفر الله ټاپې زیاتولې نو د هغه په وخت کې بیا په پغمان کې یو نندارتون هم جوړ شو نندارتون مطلب سینما ورته وایي خو اصل کې پښتو کې لفظ دی نندارتون دی یو ځای کې چې فلم نندارې ته وړاندې کېږي هغه ته وایي نندارتون نو هلته په افغانستان کې به سینما ته نندارې ویلې نو پغمان نندارې په نوم باندې یو سینما هال په پغمان کې جوړ شو او په هغې کې په وخت ناوخت د بهر نه راوړل شوي فلمونه پلی کېدل خو خپل فلم د ظاهرشاه دورې پورې نه و جوړ شوی په 1940 کال کې اولنی د افغان فلم جوړولو ټیم چې هغه لاهور ته راغی برطانوي هند ته مطلب هغه ټیم کې دلته هند او د برطانیا د واکمنۍ لاندې هند ته هغه یو ټیم راغی او د ډېر اوږد جدوجهد نه وروسته هغې وکولی شي چې د عشق و دوستي په نوم باندې اولنی افغان فلم جوړ کړي دا هم یو حقیقت دی چې د افغانستان شاهي ژبه چې هغه دري وه تر هغه پورې چې د خلقیانو حکومت په افغانستان کې راشي د نور محمد طریق حفیظ الله امین ببرک کارمل او ډاکټر نجیب تر هغې پورې پښتو د افغانستان د دربار ژبه نه وه بادشاه خان بابا خپل کتاب کې هم د چې غازي امان سره ملاو شم څنګه د پښتنو بادشاه چې تا له پښتو نه درځي که نه غازي امان ته پخپله هم پښتو نه ورتله خو بیا یې د بادشاه خان بابا سره وعده کړی چې انشاءالله ته بیا کله راځې نو ما پښتو زده کړي او همداسې وه چې کله بیا غازي امان خو بادشاه نه و خو چې کله د بادشاه خان بابا سره ملاو شوی نو په پښتو کې ورسره بیا خبرې کوئ نو دغسې د افغانستان د سینما لومړي فلمونه چې دي هغه ټول په دري ژبه کې جوړ شي عشق و دوستي اولنی فلم و دري و ورپسې د هغه نه وروسته دویم فلم جوړ شو مانند عقاب انګلیش معنی لایک ایګل د باز په څیر نو دا فلم جوړ شو دا فلم بیا دا فلم په افغانستان کې دننه جوړ شوی او په دې کې د ازادۍ د ورځې د پریډ د فوجیانو د پریډ ویډیوګانې وې د ښکلو منظرو ویډیوګانې وې او د دولت د فعالیتونو ویډیوګانې وې پکې او د هغې تر څنګ دوه کسان پکې مین کرکټرونه مظاهر هویدا او یو بل کس چې فلم قصه هم لرله خو زیاتره هغه د فوجي پریډ او دا ویډیوګانې مطلب یو ناقص فلم به ورته وایي خو په خپل افغانستان کې دننه جوړ شوی اولنی فلم دی مانند عقاب هغې پسې وروسته به یو 3 اپیسوډه والا فلم د روزګاران په نوم جوړ شوی دی بیا ورپسې اندرز مادر جوړ شوی دی او بیا کله چې روزهای دشوار فلم جوړدونه په افغانستان کې شاهي دور ختم شو او د سردار داود جمهوریت راغی نو په خلکو کې د جمهوریت پر راتلو سره نوې هیلې وټوکېدې چې اوس شاید هنر لا پرمختګ وکړي اوس شاید دیموکراسي جمهوریت د جمهوریت نوم چې کله موږ اورو فکر کوو چې دا دیموکراسي ده ازادي ده هنر ته پکې ازادي ده سندرې ته پکې ازادي ده هنرمند ته پکې ازادي ده نو خلکو په همدا امید باندې څوک شخصي پروډکشنونه جوړ کړل مثلا د دې نه مخکې به افغان فلم د ظاهرشاه په دور کې افغان فلم به د هر څه کول یعنې د هر څه ریاست کول دا خلکو نه دي کړي دا فلمونه جوړ د هر څه یو 3 انګریزان یې راوستي افغان فلم ریاست یې جوړ کړی هغې به کیمره هم چلوله هغې به چې دی ویډیو هم ایډیټ کول هغې به هر څه کول یو سره یو هندو د سونارام تلوار په نوم باندې خو د 10 کالو په قرارداد یې راوستي او ډېر لږ وخت کې چې دی هغوی هغه انګریزان چوټي کړل افغانانو په خپله باندې هغه څه په خپله باندې کول د دې نه دا ظاهرېږي چې افغان څومره په سینما کې انټرسټډ وو چې د 10 کالو قرارداد ته کوم خلک راوستي هغه هم په څو کالو کې دننه هغه انګریزان رخصت کړو دا خو موږ خپله یاد کړو موږ یې په خپله جوړو مطلب موږ تاسو وایو چې افغانان چې د سینما سره نه لګي یا عمران خان چې په جلسه کې ویلي یو ځای کې چې یاره د سکول ته د مکتب ته نه تلل چې دا د پښتنو کلتور دی کوم ځای کې د پښتنو کلتور دی پښتانه خو د سینما سره مینه لري پښتانه خو د هنر سره مینه لري چې انګریز باندې نه کوي خپله کوي چې زه کوم دا د ثبوت دی چې په هغه وخت کې خلکو د سینما سره مینه لرله نو بیا هغه وخت شخصي پروډکشنونه په افغانستان کې شروع شو اریانا فلم نظیر فلم شفق فلم دا خلکو مثلا اسلام کاکا پروډکشن جوړ کو نعیم مخلص جوړ کو دا خلکو پروډکشن جوړ کې کیمرې واغسته فلمونه جوړول شروع کړ خو د دې دوره لګوه کله چې په افغانستان کې د ثور انقلاب راغی نو په هغه وخت کې سانسور ډېر زیات شو قسم خلقیان د لرې نه داسې ښکاري دا ډېر ازادي خوا خلکو ووم د هغې په وخت کې ازادي ډېره وه خو فلم ته ازادي نه ورکوله چې تا به فلم د عشق په نوم باندې جوړ کو یو عاشقانه سټوري به وه چې فلم به سنسر بورډ ته ورکړو سانسور کولو لپاره هغوی به پکې اوله کې او اخره کې د خپلو بادشاهانو د فوجیانو د پریډ دا شرطونه ولګو نوم بیا ورته ورکړو عشق من میهن من مطلب زما ملک زما عشق زما هیواد هر څه به چې دی وطن دوستۍ ته وراړول مطلب د فلم ویلي وي ختمه کړه هر څه به یې راړو وطن دوستۍ کې به ختمول څه به تا جوړ کړه وطن دوستۍ ته راړول نو په دې باندې څه شوه شخصي پروډکشنونه هم متضرر شو داسې تر هغې پورې په افغانستان کې فلمونه جوړېدل چې تر څو پورې په افغانستان کې طالبانو حکومت راغی یعنې د مجاهدینو حکومت ته که موږ تپوس کړو په افغانستان کې چې داخلي جنګونو په هغه وخت کې څومره زیات افغانستان متضرر جنګونه پکې
خو سینما ته په مکمله توګه تاله نه واچول شوی، افغان فلم بند نه او په هغه جنګ کې د ګرداب په نوم باندې یو فلم جوړ شوی په آخرني کال باندې چې مجاهدینو په هغې یو فلم جوړ شوی او چې کله طالبانو حکومت راغی په 1996 کې نو د هغې نه وروسته په افغانستان کې د سینما دروازې په پوره توګه وتړل شوې، افغان فلم په مکمله توګه د منځه لاړو. اوس ما د حاجي اسلام کاکا سره انټرویو کولو نو ته ما ته داسې اثر پاتې دی دغه فلمونو که نه ډېر مشهور فلمونه دي افغاني فلمونه د کوم شي ټي وي دپاره جوړ شوي لکه د ممنون مقصودي د کونډې زوی شاد ګلې هغه اوس هم په یوټیوب شته هغه اثر شته، خو چې کوم فلمونه جوړ شوي بدبختانه د جنګونو په دغه کې د هغې ریلونه هر څه وسوځدل هغه یې وړل شول. یوه ډېره ځانګړې کارنامه د افغان سینما تاسو ته وایم بیا خپلې خبرې راغونډوم. ډېر کم داسې شوي چې د وخت بادشاه خپله په فلم کې کار کړی، ډېر کم داسې کېږي چې د وخت بادشاه په خپله په فلم کې کار کړی. د افغانستان یو بادشاه د انقلابیانو د ډلې حفیظ الله امین د حفیظ الله امین په وخت کې د ثور د کودتا په اړه باندې واپس ډاکومنټري جوړېدله، مستند فلم جوړېدو. نو د حفیظ الله امین خبره مې کوله د کله چې د نور محمد تاريخ نه وروسته حفیظ الله امین بادشاه شو نو په دې وخت کې افغان فلم یو څو تنه راجمع شو مشوره وکړه چې موږ د دې ثور د کودتا د انقلابیانو د حکومت چې په کومه توګه باندې راغی موږ غواړو دا از اټ از مستند کو واپس ډاکومنټري جوړه کو. خو ډاکومنټري خو داسې چې ډېر وخت دغه په شکل مثلا د ګاندي په اړه ډاکومنټري جوړ شي دا چې په ډاکومنټري جوړیږي دغه په شان بل اکټر جوړي اداکاری اصل کې وایي مامده چې یو انسان د کیمرې مخ ته هغه رول ادا کوي چې هغه د اصلي ژوند نه یو اداکار دغه په شکل باندې جوړي. خو حفیظ الله امین ورته چې بل څوک سره جوړ ځا خپل په فلم کې کار کوم حتی داسې یو سین پکې دغه فلم ډایرکټر یو ځای کې لیکي چې داسې یو سین پکې چې مثلا د ثور کودتا چې واقع کېدل نو په یو ځای کې یو صحنه داسې جوړ دی چې حفیظ الله امین د خپل میرمنې سره په کور کې نو دوی چې دی خو خپل میرمنې سره په کور کې ناستو په صفه الفاظ چې خو خپل میرمنې سره په خپل د خوب په ځای کې پروت نو اوس به دا څنګه کو نو هغه ورته چې دا صحنه خو چې ته د ډاکومنټري کې کار کوم دا صحنه به هم داسې کې نو به ما ته هغه داسې هغه ما ته چې خیر دی اوس موږ پښتانه دار پښتو وطن دی دومره وګړي زمانه د خزې ترمنځ یو بالغ کېده او دا سین بیا لکه دومره هدف یو بادشاه د وخت په فلم کې داسې کریکټر کول د تیار دی د دې نه معلومیږي چې څومره هدف پورې هغه سره د فلم او د سینما او د هنر ویلیو او دا څومره ویلیوبل مستند خو بدبختانه کوي چې هغه فلم تر څو چې د ایډیټ نه راوړل ایډیټ لپاره فلم روس ته لیږل شوی چون د انقلابیانو حکومت د روسیې سره روابط خو نو فلم د ایډیټ لپاره روس ته لیږل شوی دا په رنګینه توګه باندې ایډیټ شي تر څو پر چې فلم واپس د روسیې راتلو حفیظ الله امین بادشاہي نه و نو هغه فلم راغی افغان فلم کې پاتې شو هغه بابر کرمل حکومت شو په افغانستان کې انقلاب زور واغستو جنگ شروع شو دا فلم ریل روسانو د ځان سره وړو روسیې ته ډیر قیمتي مستند هغه به خپل باندې روسیه او مستند د افغانستان په اړه باندې جوړول نو دا غي مستند 100 ثانیې په استعمال کړی خو هغه مستند ریلی کلم افغانستان ته بیرته ورنکو په هغه کې یو سند جوړ کړی و چې په ارګ باندې د انقلابیانو په وخت د انقلابیانو سره جنډه لګیدلې و او د داود خاني جنډه چې و درې رنګه بیرغ نو دوی یو سین دا جوړول چې مثلا په ارګ باندې د پاسه هلیکاپټر ګرځي او د داود خان جنډه ښکته کوي او د خلقیانو جنډه اوچتای نو دا سین د پاره د ارګ نه د خلقیانو جنډه کوزه کړی و او واپس هم هلیکاپټر ګرځول څنګه چې د انقلاب په ورځ باندې کودتا په ورځ باندې نو کابل کې خلک خبر نو چې فلم جوړي هغه خلکو فکر کوي چې انقلابیان حکومت ختم شي واپس داود خاني رااله ځکه چې داود خان جنډه واپس پارک باندې اوچته شو د فلم د پاره په شاهي پیلیس باندې قصر باندې په ارګ باندې د وخت د حکومت جنډه کوزول کېږي دا په دې معنی چې حکومت لاړو د دې د هنر ارزښت معلوم کړي چې څومره د افغانستان د خلکو دغه د بادشاهانو د سره خو بدبختانه چې ایکستریمیزم انتها پسندۍ د پښتونخوا دا برخې کاغه برخې دا دواړه د انتها پسندۍ ښکار دي دواړه داسې فکرونو ښکار دي چې په پټه باندې کدار چې د ګوګل هیستوري او ټویټر اکاونټونو ورځي څه ګوري هغه ګوري خو په خپل فلمي ستوري پسې بس کوي کنځلې به کوي دې کې دوی ملامت هم نه دي اوس مثلا زمونږ فلمي ستوري نه مخلص هم ناسته دوی زیات انټرویوز ما کتلې دی وایي چې یار د انډیا فلمونه ګوري مثلا په ټویټر باندې فورم پورن فلمونه ګوري هالیوډ فلمونه ګوري خو چې منګه جوړ کو به یو ډانس نه برداشت کیږي اصل کې وجه دا چې کله هغه د شاهرخ خان فلم ګور د شاهرخ خان دوی دا توقع نه لري چې هغه ماته د پښتو شامله او پته او کلتور ساتي خو چې کله سردار خان د زوی د شاهد فلم ګور د خزانه د پښتني سیمې اوسیدونکو دا غوښنه خدای توقع لري چې خو سردار نه لازوي ته زما غونډي په خزانه کې ته څنګه مثلا د یو کار کې چې زما کلتور یا د یو سیس ستا په جامه کې وګورم چې هغه زما د کلتور خلافي مثلا د شاهرخ خان او یا د بل د وین ډیزل اچار سو کې خو زه پیژنم چې د هالیوډ د چهار سکه زما د کلتور پورې سره خرباس خان خو زه پیژنم جاسف خان زوی دی شاید خو زه پیژنم چې د کوم زی نه مخلص خو پیژنم د پښتني خاور دی امان کاکا خو پیژنم د خاور دی دوی چې به کله یو د یو کار کوي چې هغه په به دی چې موږ فلم جوړو په پښتو ژبه کې خدا خو پښتو نه ده فلم جوړو په پښتو ژبه کې خدا خو چې په فلم کې موږ څه کوو دا خو پښتو نه ده
مطلب ته چې کله یو ژبې باندې کې فلم جوړ د هغې ژبې ویونکي باید خپلوي حس کړي هغې کې باید وګوري لکه دلته چې مثلا اسماعیل شهید کومه ډرامه جوړه کړې مڼې په شمار دي یا بره چې د کونډې زوی کومه جوړه شوې زه تاسې په یقین سره یم چې اوس هم تاسو ته په سوشل میډیا باندې په فیسبوک یا په یوټیوب هغه ویډیو راشي تاسو به د هغې نه تېرېږئ تاسو به هغه اول ګورئ ولې امکانات هم په هغه وخت کې کم ولې ستا فلم باندې زه شرمېږم زه په خپله سینما ته ډېر ځم ما ته چې کله څوک وایي چې یاره ته پښتو فلم ته ځې مړه داسې زه ورته وایم زه خو په دې خاطر باندې ځم چې دا شته سکرین بند نه شي یو ورځ ما یو خبریال سره انټرویو کول ما په بلخ کې په یو ریډیو کې زه د آر جې په توګه باندې یو خبریال مې وغوښت هغه ته ما چې دا سندرې د ګلپاڼه چې نن سبا خودکشه دماکه ستارینوس خودکشه دماکه د ګلپاڼه دا سندره شي پتاسا یم پتاسا ما دا سندره شي ما دا ویل موسیقي دا مو وایا چې دا پتاسا سندره دا خودکشه دماکه وي اوس د مواده ته په ځم ټول نه زیات وبګم دا خودکشه دماکه دا پتاسا یم پتاسا لګي یو خلک ورته ګډي خوشحالي بغي وایره سندره دې لپاره نه چې طالب کې ستا کلتور خو طالب کې ستا وسایل خو طالب کې پښتونولي خو وای سندره به انټرټینمنت لپاره می دا منو چې په فلم کې انټرټینمنت اجزا د دې لپاره چې خلک سینما ته راکش کړي شي خو باید فلم په داسې توګه جوړ کړي چې خلکو د خپلوي حس ورکړي داسې سیس پکې زه وګورم چې هغه کار په ما باندې تیر شوی هغه زما په علاقه کې داسې لباس پکې زه وګورم ما د دې کتاب په آغاز کې مثال راوړی دی ما پښتو فلمونه اداکاران وایي چې موږ خو مثلا فلم صرف په پښتو ژبه کې جوړو په پښتونولۍ خو نه جوړو یا د خلکو خراب فلمونه ګورئ زموږ صرف غانې نه برداشت کوئ په فلم کې خو دننه نوره خرابه صحنه نه وي صرف سندرې پکې داسې چې هغه زموږ د ټولنې په حسابه ولګر حسابېږي نو دې کې ما مثال راوړی ملکه چېرته انډیا داسې یو فلم د باچا خان په اړه باندې جوړ کړي او په هغې کې د باچا خان بابا شخصیت متشدد وښی باچا خان بابا په نړۍ کې د عدم تشدد د علمبردار په نوم باندې یادېږي او هغه باچا خان بابا په هغې کې تشدد وښی چې باچا خان بابا جنګیالي او پلانکې جنګ ګټلې بیستانکې جنګ ګټلې او د پښتنو خو د په 400 کې ساړي واچي په 400 کې یو سین جوړ کړي چې خلکو پکې ساړي اچوي نو څه پښتانه به غلي کینی او نېشنل پارټي به غلي کینی یو وفد به ونه لګي هند چې تاسو څه کړی تاسو زمونږ نوم مو شرمول زما خځه خو ګرد جامع شي ساړي کله اچي باچا خان بابا خو د تشدد علمبردارو لکه تشدد د کله کړي دا قصدي هر یو فلم ته وګورئ دا چې دا زمون خپل پښتانه چې داسې چیز جوړي چې هغه د پښتنو سره نه وي دا دلیل ما ته راکوي چې یاره د انډیا والا ولې ګوري د انډیا خو که زه ګورم نو شاهرخ خان خو زه توقع نه کوم چې هغه ماته ځان د شاهد خان کارو کې یا د ماته ځان د لالا سردار خان زوی معرفي کړي د شاهرخ خان په پټان کې یو سین و پټان فلم کې چې وایي میرا اپنا فیملی کا چې افغانستان ته راشي خلک ورته څومره خوشاله چې شاهرخ خان وایي چې افغانستان زما خپله فیملی ده مطلب دومره ورکوټ بیت ته خلک څومره خوشاله چې د پښتونولۍ په اړه باندې چې ستا ټول فلم د پښتونولۍ په اړه د څوک ولې نه ګوري بدبختي ده چې دا پښتونولي نه ده بدبختي ده چې فلم ته قصه میر حمزه شینوار نه لري صرف سلیم مراد او سید تهکالی او سو هم نه مخلص پر خسته مثال ورکو فلم سټاپ کوي او به دې واقع ما ډېر فلمونه کتلي چې از اټ از د انګلیش فلم کاپي یا د قادری خان دا فلم چې ګولې جان په ډېر زیاتې پیسې لګولې دي ډېر ښکلی فلم کانسپټ قسم پکې نه خو سټوري وایز یو څه داسې یو کانسپټ پکې نه چې ما ویلی چې دا نه ویلی چې واقعا مثلا ما ته د انسان دوستۍ په اړه فلم جوړ کړی دی د پښتون کلتور په اړه جوړ کړی دی کوم ساینسي موضوع باندې جوړ کړی دی کوم انوینشن باندې جوړ کړی دی د پښتنو په کوم کارنامې یو څیز هم پکې نه خو فلم د تخنیکی لحاظ فلم په هغې کې هم څه اولنۍ شو ته د دې فلم تللی وم زه د افغانستان په هغه وخت کې زه د ژورنالیزم شاګرد وم بلخ کې زه راغلی وم پېښور ته د دې فلم اولنۍ شو ته زه تللی یم تاسې پوهېږئ د ببرک شاه اواز په موبایل ډب شوی و په موبایل کال ورته شوی اواز نه ریکارډ کړی په سینما هال کې 4 کروڑ روپو فلم چې کلیم کېږي چې ما 4 کروڑ روپۍ لګولي تا ته یو غټ اداکار اواز په موبایل ریکارډ کړی او د هغې پته لګي چې دا د موبایل ریکارډ شوی اواز بیا ډب شوی لکه زه ته دا وایم چې د فلم ویلیو ته وایي چې بار بار څه کوي زما خیال دی قدري صاحب ناست هم دی چې 4 کروڑ روپۍ ما باندې فلم لګوي تاوان هم پکې ډېر شو فلم واقعا فلم ولګر سینس پکې نه و ډانسینګ پکې نه و سندرې چې دی واقعا ریولوشن په پښتو سینما کې او یا قطري صاحب همیش دا کړی پارمان فلم دا ریولوشن راوسته هیڅ جدا ور شروع کړي په دې راوسته یو نوې دور پښتو سینما ته راوسته خو ته یو مین کریکټر اواز څنګه په موبایل باندې ریکارډ کړې په سینما کې زه ناظم خان د مزان سره چې دا د بابرک اواز د موبایل اواز د سینما فلم د په سینما کې لکه دا خو چې د پښتو ډرامه هم جوړوم نو چې جنرال وایس نو شل واره د اډیشن او د کولیټډ نو باسم چې لکسم شي نو د پښتو فلم اسه نه دی را پریوته سشته چې د پښتو فلم د پښتنو سترګو نه غورځول کنه پښتانه واقعا نه وګورم د پښتو سینما په سیمینار دا ور کاکا ته وګوره کاکا ته وګوره د مشر ته وګوره د ځوان ته وګوره د ځوان ته وګوره د زنانه ته وګوره د مورکې ته وګوره راغلي ټول کنه کله سینما د خلکو نفرت د دې خلک په لری دی دا د موضوع باندې چې په دې بس بدنام شم خو د سینما د خلکو نفرت نه دا غسنه نفرت د سینما په نوم باندې کوي سینما هنر دی هنر د پروفیشنل خلکو کوي خو پروفیشنل خلک د سینما لري تختی به تعلیم خلک سینما ته راځي واغه څه کوي چې سې زړه غواړي او څوک چې هغه څه کوي چې زړه غواړي هغه به ټولنې سره ربط نه لري کله چې پروفیشنل خلک چې مثلا سینما په خپل باندې
بي اس ډیګري ماستر ډیګري پی ایچ ډي څوک هم پکې نه کوي. دا زمونږ سینما چې څه خلک یو هم سینما نه دی ویلي، یو هم هنرهای زیبا یا ښکلي هنرونه نه دي ویلي، ډېر پکې لا بې تعلیم هم دي. نو تر څو چې پروفیشنل خلک دې ته مخه نه کړي، تر څو چې په خپله باندې سینماګران کوشش نه کړي چې موږ پروفیشنل شو، موږ لا ځان ښه کړو. دا نه چې زه شاهد په نوم خلک پېژندل یم، به زه شاهد خان یم، شاهد سره زه خپله دې کتاب دپاره مې انټرویو کول ته چې هغه سر کې نه ډیسنټ انسان دی. ته به حیرانه پاتې شي دا د کرکټر کې ځان څنګه واپس داسې بریتو او داسې بدماش او داسې ننجاړه وي. لکه دوی ته خپل هم پکار دی چې ځان ایجوکیټ کړي. خبرې نه اوږدوم، ما پسې ډېر مشران دي، خو اخرنۍ خبره دا کوم چې سینما د دې کتاب د تحقیق کې ما اخرنۍ جز دا راوسته چې سینما او اسلام، مسلمانان ولې سینما نه متنفر دي، داسې یو تاثر ولې دی چې په اسلام کې سینما نشته. دا سراسر دروغ تاثر دی. ما د دریو پی ایچ ډي هولډر سره په اسلامیاتو کې پی ایچ ډي کړی او انټرویو کړی، یو ماته نه دی ویل چې سینما مطلق حرامه ده. هغه ماته ویل سینما هم یو وسیله ده، هسپتال هم یو تالار دی، یو تعمیر دی، سینما هم یو تالار دی، یو تعمیر دی. هلته د خلکو د زخمونو علاج کیږي، دلته د خلکو د فکرونو علاج کیږي. تاسو سینما ته څنګه ناروا هسپتال ته روا وایي؟ د زخم نه خو د ذهن علاج چې دی مهم دی. نو که دلته د خلکو د ذهنونو علاج کیږي، دا د اسلام مخالف نه ده. یا فکر کو چاړه هم یو وسیله ده، ته به یو سړی په خېټه هم وهلی شي او ته به سبزي هم پرې کولی شي. دا اوس چې تاسو څه کوئ، دا تاسو خلک په خېټه کې په چاړه وهئ. دا اوس چې پښتو سینما څه کوي، خلک په خېټه کې پې وهئ، مطلب تاسو به سبزي نه پرې کوئ. که تاسو به سبزي پرې کوئ، مولیان هم نه ویل چې دا حرام ده او نه به خلک ویل چې دا حرام ده، نو پکې هیڅ مسله وه. یو مثال درته درکوم، یوسف قرضاوي اوس ما خیال دی وفات شو، خو دې وخت ټول نه غټ مجتهد و. ان بي سي او د قطر تلویزیون د عمر ازهر په اړه باندې سیریال جوړولو، هغې دپاره شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړې وه چې د دې مثلا حقایق پکې خراب نشي. یوسف قرضاوي د هغې کمیټې مشر و. هغه ورته نه ویل چې خدای کور رنګه فلم ولې جوړوه، هغه ولې مشري کوله، ولې اصلاح کوله. د دې مطلب سینما د اسلام سره هیڅ مشکل نه لري. اسلام چې دی کار چې د یو څیز د راوالي ناروالي په اړه خبره کوي، دغه څیز حقیقت ته ګوري، دغه څیز جسم ته ګوري چې مثلا دې کېږي څه، وجه څه ده. نو په سینما کې داسې هیڅ نشته چې سینما یو تالار دی، یو پرده ده او د خلکو د ناستې ځای دی، په دې کې ناروالي هیڅ نشته. خو هغه څه چې تاسې کوئ ورته ګورئ چې ټولنې مطابقي او زمونږ د کلتور مطابقي. وخت مې ډېر واغستو، د ټولو مشرانو ډېره مننه.